بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د اکابرو کې یو لوی عالم تیر شوی دی، امام الاولیاء امام التفسیر احمد علی لاهوري رحمت الله علیه. ډېر غټو اولیاء او اکابرو کې دی، د لاهور په ځمکه نن هم قبر هغه موجود دی. او رئیس المناظرین وکیل احناف محمد امین صفدر اوقاړي رحمت الله علیه په اوقاړي صاحب باندې هغه مشهور دی، د دې ټولو مناظرینو هغه مشر پاتې شوی دی. هغه وایي اگر چې دې سوار 14 کاله غیر مقلدم پاتې شو، بیا خنفي شو او چې احنافو ته راوړېدو، ډېر غټ خدمت یې کړی دی. وی ما وی چې د امام لاهوري رحمت الله علیه په لاس بیعت کو، وی رالم لاهور ته رالمه، نو وی ما وی د حضرت متعلق ما ډېر هغه کرامتونه اورېدلو، د فراست ما اورېدلو، نو په حلالو پیسو مې لږ سیوان واغستو، څه پیسې مې لږ هغه شکوک شبهات والا د بل چا نه واغستلې او په هغې مې سیوان واغست، دواړه مې یو ځای کو. وی چې څنګه حضرت ته زه را مخامخ شوم، حضرت ناست دی، وی ما ته وی چې محمد امین صفدر اوقاړي امتحان کے لیے آیا ہے یا بیعت کے لیے آیا ہے؟ معنی دا چې امتحان دپاره راغلی که بیعت دپاره راغلی؟ حضرت وی زه ډک فورا پوه شوم چې حضرت په ما پوه شو. وی بیا مې حضرت دا مې تاسو لږه تخفه راوړې ده، وی چې څنګه سیوان مې واړول، د حلالو پیسو والا سیوان جدا کو او د هغه شک والا هغې جدا کو. وی دک ځای کې ما د امام لاهوري فراست ومنل چې حدیث کې راځي اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله عز وجل. بیا مې ورته حضرت ما سره په لاس راته بیعت راکا، وی ما ته چې نن ته بیعت ته نه راغلی، ته امتحان ته راغلی، وی واپس لاړ شه. وی بیا مې هغه ریلوے سټیشن کې شپه وکړه چې سحر رالم، وی حضرت په خندا شو، وی نن بیعت ته راغلی، نن راشه. نو دې ته فراست وی. د صحابو هم دا ثابت دی، امام الانبیا په خپله باندې هغه بیان کړی دی.